اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول باجوړ د دې خوږو او درنو پښتنو یو جهان مننه کوم، بیا د دې سرکاري ملګرو هم یو جهان مننه کوم چې دومره ښکلی پروګرام یې جوړ کړ او موږ له یې پکې دعوت راکړ. نو د موسیقۍ نه پس خو بابا سین صاحب زموږ شعرونه داسې لګي لکه په روژه کې چې سړی جام ته د شربت په خیال باندې لاس کې ګوټ ته وکړي هغه اوبه یې که نه داسې پیکه یې که نه. بس دغه څو نوي شعرونه باسین صاحب دی چې نه په دولت نه په شهرت نه ژوندانه مړیږي، نه په دولت نه په شهرت نه ژوندانه مړیږي. او زه خو حیران یم چې دا خلک به په څه مړیږي. او هغه پرون چې په یو بل پسې بد رد ویل هغو خو بیا نن په دیدن د یو بل نه مړیږي. هغه پرون چې په یو بل پسې بد رد ویل هغو خو بیا نن په دیدن د یو بل نه مړیږي. او چې په صحت کې د موسم په شانتې رنګ بدلوي د داسې خلکو نه مې خدای ګو چې دا زړه مړیږي. او په خوی خصلت وږي به ټول عمر له وږي ګرځي، په خوی خصلت چې وي ماړه هغه ماړه مړیږي. او تر غم د دې وبا چا سره شته او که نه چې په کوم زیار د پښتنو نه پښتانه مړیږي. ډېرو به ښایسته ډېرو بدرنګ کوو، ډېرو به ښایسته ډېرو بدرنګ کوو، ژوندو چا به څنګ او چا به څنګ کوو. تاسو د کرسو دپاره نښتې وئ او مونږ د وړو دپاره جنګ کوو. مننه چې تاسو د کرسو دپاره نښتې وئ مونږ د وړو دپاره جنګ کوو. زار شم د بابا فخر افغان نه مې په پښتنو خو به یې ننګ کوو. مننه چې زار شم د بابا فخر افغان نه مې په پښتنو خو به یې ننګ کوو. دغه څو شعرونه نور چې څوک په شهرت څوک په شهوت څوک په روپو پسې دي، څوک په شهرت څوک په شهوت څوک په روپو پسې دي، او څوک د بنګلو موټرو زیار له په کرسو پسې دي. او ډېرو بې ننګو جنازه د پښتو ویستله او بلا بې ننګه د پښتو په قتلېدو پسې دي. او زه خو حیران د پښتنو د ړوند ضمیر کړم چې څوک په لوټو پسې دي او څوک په لوپټو پسې دي. او مونږ چې د چا نه د سنګرو د ساتو تمه کړه هغه ځوانان مې ټول د آیسو نشو پسې دي. او ته چې د چا په سر د چا نه ګیلمن وې مدام او تر هغه خلک ګوره په هغو پسې دي. او دغه د ماشومان د سکول د ماشومانو ته یو نظم ډالۍ کوم چې نن اخري ورځ ده د سکول نه فارغېږم، نن اخري ورځ ده د سکول نه فارغېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بیلېږم. او سکول نه چې فارغ شم نوکرۍ پسې به ګرځم او هر قسمه دیاړۍ او مزدورۍ پسې به ګرځم او غم به مې په سر شي په روپۍ پسې به ګرځم او ښه بده به نه کوم خو برتۍ پسې به ګرځم. دې کال نیم کې به واورئ چې د کلي به ورکېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بیلېږم. او پلار مې راته وایي بچې تا ته زمونږ تمه ده او مور دې خو رنځوره په والله چې ستا د غمه ده. او ته که پسه کار شوې نو بیا بې علاجه سمه ده او توره یې پسې ښه ده د دې برګې تنخوا کمه ده. مننه چې پلار مې راته وایي بچې تا ته زمونږ تمه ده او مور دې خو رنځوره په والله چې ستا د غمه ده. او ته که پسه کار شوې نو بیا بې علاجه سمه ده او توره یې پسې ښه ده د دې برګې تنخوا کمه ده. نو بس ته نن نه پس په دې غمونو له لویېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بیلېږم. او مخکې نوکري ده د واده ټپې به رستو وي، مور مې راته وایي بچې دا کیسې به رستو وي. او دا تراخه چې ګوټ کې نو خوږې پستې به رستو وي. او اوس که دې ځان وکړ او د دې مزې به رستو وي. وام ګرانه ده بېبې چې دې واده ته زه رسېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بیلېږم. او د نن وخت نوکري به درله ژوند کې د خطرې سره وای به چېرته مړ نه شم د بم او د ماکې سره. او حالات چې د ملک وران وي د بارت او امریکې سره نو ټول سرویس په تیر کې د دې غم او وسوسې سره چې خدای خبر د چا د لاس او کوم ځای به قتلېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بیلېږم. او کله د دې ټولو ستړو ستونزو نه چې تیر شمه
هله به سړی شم په دوه کسو کې به شمېر شمه اوس که د سپلمۍ یم وروستو ګل به د نمیر شمه بس خو چې د چا د تورو زلفو دام کې ګیر شمه نو ستا په شان اوتره بیا به زه خو شاعر کېږمه او زم په جړاګانو د یارانو نه بیلیږمه او دغه څو شعرونه نور چې نه په ګرمۍ نه په ساړه ومه زه نه په ګرمۍ نه په ساړه ومه زه غم ته دې ټینګ لکه د غره ومه زه دا خو حالاتو داسې کړی یم او څنګه چې مې وینې داسې نه ومه زه دا خو حالاتو داسې کړی یم څنګه چې مې وینې داسې نه ومه زه او ښه ده چې مړ کړم ستا غم بې نیټې هسې هم تنګ په ژوندانه ومه زه او چې نصیبونه کومه شپه ویشل شو نو په هغه شپه باندې اوده ومه زه چې نصیبونه کومه شپه ویشل شو په هغه شپه باندې اوده ومه زه په نورو خلکو درونه او سپک پرېږدوه وامه چې ستا نظر کې څه ومه زه ټولو له یو شانته کېدلی نه شوم چاله به بد چاله به ښه ومه زه او د جنون دشت کې چې ګلونه کېدل هغه مالیار د مینې زه ومه زه او تره نور خلک ذهني بیماران صرف بیمار پکې د زړه ومه زه دغه اخري څو شعرونه چې هزارو که نظرو چې هزارو که نظرو خو پښتون ترې در په درو ځانځانۍ په مخه کړې نه لښکر نه یې رهبرو ځانځانۍ په مخه کړی نه لښکر نه یې رهبرو او پښتونخوا د پښتون کور او باجوړ پې لکه ورو پښتونخوا د پښتون کور او باجوړ پې لکه ورو هم هغوی خپې وهلې چې په چا به یې باورو هم هغوی خپې وهلې چې په چا به یې باورو د صابر نه پس خاکوټ کې نه ټیکرې نه ګودرو یو جهان مننه